که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. اوس راځم په فارمولا ټیکس فنکشن باندې کار کوم. موږ مثال ته فارمولا کې باندې ډبل کلیک کوو. دا فارمولا مو ته ښیي چې مثال دا فارمولا د اسکیپ مثال دلته دا فارمولا مو ته هم ښیي. په دې کې کړای شو مثال دا کوم فارمولا ترسره شوې دا فارمولا مو ته هم ښیي. د مختلف طریقې د موږ زه نه غواړم چې مثال دا ډبل کلیک یا مثال که دلته زه دلته اپاسترافي ورکړم مثال دا به ټکس ته واوړي. مثال دا په خپله دا فارمولا په دې ځای کې ماته ښیي خو بیا ریزلټ ماته نه ښیي. مثال دا اپاسترافي نه بېرته ډیلیټ کوم. بل مثال دلته فارمولا تاب ته راځم. مثال که تاسو هم تاب کې هسې فارمولا تاب ته راشئ ورته شو فارمولا تاسو ته به دا ټولې فارمولې دلته وښیي مثال په دې کې. خو زه دا هم نه غواړم، زه هم چې ماته هم ویلو وښیي او د دې دپاره څنګه فارمولا کاره شوې ده. که زه راشم ورته وایم چې مساوي ورته وایم چې فارمولا ټیکس مثال ټیکس فارمولا ټیکس مثال دا به ماته فارمولا په ټیکس کې وښیي. د ټیکس ریفرنس مې ورته ورکړ. ریفرنس څه شی دی؟ مثال دا سیلز دی. دا سیل دی مثال دا مې انټر کړ. مثال دا فارمولا یې ماته وښوده. د دې نه دا لاندې راکاږم دا ټول څه فارمولې چې دلته اجرا شوي. مثال دا ګوره دلته میډین دپاره میډین فارمولا، د مین دپاره اوریج، مثال د ټوټل دپاره سم او سټنډرډ ډیویژن دپاره سټنډرډ ډیویژن فارمولا کارول شوې ده. که دلته مثال په دې کې وګورئ مثال د پرسنټیج دپاره د یو سره فارمولا کار کړی ورته چې فارمولا ټیکس مثال دا فارمولا ټیکس دی او دلته دا نیسم مثال قوس بندوم انټر. د کې کوم فارمولا کار شوی څنګه فارمولا کار شوی ګوره دا دغه فارمولا ده چې مثال په دې کې کار شوی د دې ټول دپاره. که زه راشم بیا راشم مثال دا کالم چې د ای دی دا اف وکړم مثال دا ترنه ډیلیټ کړم او د اف په ځای ای وهم مثال ګوره دا فارمولا په دې کې کوم فارمولا کار شوی دغه فارمولا کار شوی. که چاته غواړئ چې تاسو فارمولا وښیئ یا فارمولا هغه وګورئ نو دا کړنلاره ده چې څنګه تاسو کولی شئ چې فارمولا وښیئ. دا بېلابېلې کړنلارې دي چې فارمولا ټیکس ته واړوئ چې ډیټا کالکولیشن شوی وي. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. یو کمنټ چې ستاسو خوښ شوی وي او یا تاسو په دې ویډیو کې نوی زده کړی وي د کمنټس په برخه کې ولیکئ. دا ویډیو د نورو زده کوونکو سره هم شریک کړئ تر څو هغوی هم ترېنه استفاده وکړي. ستاسو نظرونه شریکول او فعاله ونډه ماته انرژي راکوي چې تر څو دغه کورس ژر او په سمه توګه بشپړ کړم. نو ستاسو څخه هیله کوم چې خپل نظرونه یا وړاندیزونه زما سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ.